تاسو ټولو معززو ته چې په هر ځای کې ما ویني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تېره اونۍ د اداري فسادو پر ضد باندې نړیواله ورځ وه. افغانستان هم متاسفانه په اداري فساد کې 280 نمرې لري. په همدې اړه باندې د رشوتخور د پیژندنې په اړه باندې چې رشوتخوران تر ټولو فاسد خلک او د دې د لاسه څخه ټوله فسادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي. د رشوتخور د پیژندګلوۍ په تړاو باندې کیسه ییز نظم دی، خو له هغه مخکې زه رشوت داسې تعریفوم. زه وایم د رشوت پیسې داسې پیسې دي لکه یو څوک چې خپله ځوانه مېرمنه، خور یا مور یا لور یو چاته په کرایه ورکړي چې دا ستا په اختیار کې دي او په مقابل کې پیسې ځنه واخلي. زه د رشوت پیسې داسې تعریفوم. په همدې اړه باندې ډېر پخوا څخه یوه کیسه ده چې زه ډېر کشر وم، یو چا کیسه کوله. دا زموږ تاسې د کندهار ولایت د ښاروالۍ یوه مخ ته یو چمنی و، چمن اوس یې ډبرې پرې راګرځولې دي. دلته ول داسې کوشتکې غرفې ولاړې دي او د چټایانو څخه یې دروازې دي، ځکه په هغه زمان کې دومره غلا او فسق و فجور و فساد نه وه. خلک ډېر با ایمانه خلک وه، خلک ډېر پر الله باندې باور درلوده، خلک د الله څخه بیرېدل. حتی چې یو چا به د مجبوري یو غلط کار به وکړي هم به ځان ته شرمنده و. ابا اوس فسق و فجور و فساد و غلا و خیانت دا یو موډ او فیشن و پرمختګ ګرځېدلی. د کیسه کول چې په همدې ځای کې چې ما یادونه وکړه چې چمنی و، دلته غرفې وې، د چټایانو یو دوکان دی مستي خرڅوي، خورا ښې لامیانې مستي خرڅوي. نو دی د چټایي دوکان راکش کړي، څنځلې ور واچوي، کول پې کې ځینې ولاړ شي. موږ ول داسې کوشتیانو په دا مستو باندې روږ سوي وو، داسې یو پیپ مو پیدا کړي وو، تو دا چټیانې به ونه نیستي، دا د مستو کاسه یا تاغار چې ورته وایي دا دومره غټ هغه تخته به ځینې ایسته کوي، دغه مستو په تاغار کې مو دا پیپ نیسي، داسې راکشول وو. په نوبت به مو خوړل. ستاسو دوکاندار علي دوکان کلک دی، مستي خلاص شوي دي، ډېر پریشان. خو یو وخت بل فکر کوم چې موږ ته یو ځای پټو موږ یې لیدلي وو، ښه دا تاسې یاست، نو هېڅ غږ یې نه دی کړی. بیا موږ سبا رالو په ډېر ښه بېغمه ډاډه زړه باندې، بیا هم دا پیپ ورننیستی دی د چټایي وه غرفې ته، د مستو د تغار یا د کاسې د سر مو ځینې ایسته کوي، پیپ مو ور واچوي، مستې کشو. دی په خندا کیسه کوي، ول چې راکش مې کړي څه مستې وې، وروستې ول ډېر ترخه او بدبویه شیان مې تېر کړله. ول دا انډیوال ته مې غږ نه وکړي، ما نن تر ګردو وروښنه مې مستې ده. هغه هم دا پیپ ور واچوي، هغه چې کش بدبویه چټک شیان یې دماغ ته دره. خو لنډه دا چې ټولو دا مو راکش کړه. بیا وروسته هغه زما یو مشر ورور وویل نو پلانکۍ جانه دا نو څه شوه؟ ویې خندل، ول انجینر صاحب لاندې ګرد د غایطه مواد چټلې ور اچولې وه، پر سر باندې ښه نامیانې مستې وې. ول موږ چې ورته کش ولو، ول دا چټلې مو وخوړل. دا د رشوت پیسې ظاهرا یې دغسې دي، لکه دغه په اصطلاح لکه هغه د مستو کاسه چې پر سر باندې ښه خوندورې مستې دي، لاندې ټوله غایطه مواد او چټه دي. رشوتخوران فکر کوي چې موږ په دغه پیسو باندې ایشولوش کوو، دا څومره خواږه دي، نه دي خبر چې دی چټلي او غایطه مواد خوري. اوس هم راځو نظم ته چې وایي رشوتخور پیژني، کیسه ییز نظم دی. د رشوتخور د ژوند په حال خبر یاست، د دې خاین په قیل او قال خبر یاست. دا رشوتخور د ده لقب ولې دی؟ دی د حرامو له نسب ولې دی؟ وایي پیړۍ مخکې د دوی کوم نیکه لوی ارامخورو، دا یې ټوله کیسه، د دوی کاله کې خیانت سوی و، د عدالت پر ځای خیانت سوی و،
د دې کاله کې جنایت سوی و، د عدالت پر ځای خیانت سوی و، پر اخلاقي فسادو خون سوی و، د دوو نااهلو پر جنون سوی و. وروسته د کلي په یوه ګوشه کې د څو نااهلو په دې فیصله کې د جنایت قرباني ښځه سوله، د دې خیانت قرباني ښځه سوله. څو جاهلانو فیصله کړې وه، هغو نااهلو دا یې څه کړې وه، پلانکۍ نجلۍ ورکړي د مړه وه کور ته، راسئ دعا وکړئ د مړه وه کور ته. د بې ګناه ښځې ژوندون تباه سو، پر فیصله د جهالت بنا سو. دا فیصله وه د غفلت فیصله، پر ضد د عدل او شریعت فیصله. د جرګې مشر په آواز وویل، خپله وینا یې په دې راز وویل، خلکو پر دود مې فیصله وکړله، څومره پر ځای مې کیسه لنډه کړله. ورسئ واده ته تیاری ونیسئ، اتن او ډول اتن ته ډول او ام سورنۍ ونیسئ. د نکاح ورځ چې د نجلۍ نږدې سوه، ښکاره ورځ د بدبختۍ نږدې سوه. په دې نکاح کې نه ایجاب قبول و، نه پر سنت د آن حضرت مقبول و. نجلۍ ژړله، دا د زور نکاح ده، زه یې نه منم، دا د پیغور نکاح ده. عاقد خایم هم پټه خوله پاته و، عاقد خاین هم پټه خوله پاته و، له خدایه هیڅ نه بیرېده پاته و. پر دغه عقد ټول حاضرین ړانده وه، په خوله ګونګیان او په غوږو کاڼه وه. نه شاهدان، نه مهریه معلومه، نه رضایت، نه وجیبه معلومه. دغه تړون د رضالت تړون و، د زور او جبر او خیانت تړون و. په زور او جبر یې د تړون ور وکړ، خلاف د شرع یې ژوندون ور وکړ. دا رشوتخور د هغه چا نسب دی چې بې نکاح او په حرام لقب دی. دوی د خیانت او جنایت نسل دي، دوی په فساد او په حرام اصل دي. د حقیقت په لیدو بیا ړانده وي، د اذان غږ په اورېدو کاڼه وي. دا د رشوت پیسې چې کور ته یوسي، د جهنم عذاب وګور ته یوسي. زناکاران وي په رشوت لوی سوي، دا شیطانان وي په رشوت لوی سوي. د ټبر فاسد کسان سے پیدا، غله رشوتخور او لوټماران سے پیدا. د رشوتخور ګټه کې د رشوت ګټه کې چرچې کوي تل، پاک چاپیریال لکه ویروس کړي چټل. د عیاشي په ژوند خوشحال وي رزل، د ژوند په پای کې تر شیطان سي ذلیل. یا سرطان سي یا په ایډز اخته سي، په ایمان خوار تر دې دنیا ګورسه سي. د رشوتخور د زوی داستان مو واورېد، د دې خاین د ژوند بیان مو واورېد. د رشوتخور لور بیا یو بل ناسور وي، بې حیایي کې بل آهنګ بل سور وي. د پلار رشوت په خپل یارانو اخوري، خپل حیثیت په دشمنانو اخوري. پلار یې مخ تور کړي رشوتونه واخلي، لور یې ویار ته سوغاتونه واخلي. پلار یې مخ تور کړي رشوتونه واخلي، لور یې ویار ته سوغاتونه واخلي. د رشوتخور له لسله ځي بویونه، د رشوتخور وي ځناور خویونه. رشوتخور رحم پر هیچا نه کوي، رشوتخور ذکر د الله نه کوي. د ایمان نور د رشوتخور څه ولاړ سي، د رشوتخور څه حیوان تیار سي. موږ یې د لور او زوی په آل خبر سو، د ګمراهانو په احوال خبر سو. اوس یې هم واوري د میرمنې کیسه، دا په حرامو روزل سوې مږه په ناروا پیسو سینګار کوي تل. د نامحرمو د زړو ښکار کوي تل. په رشوتخور یې سترګې نه مړېږي، اوس یې له تور مخ څخه کرکه کېږي. رشوتخور بند وي د فساد په دام کې، میرمنه هیره وي د ده په پام کې. څوک چې فساد باندې اخته سي یو ځل، کور او میرمن له یاده وباسي تل. د رشوتخور میرمنه سي مغروره، به بې عفته باندې سي مشهوره. تل د حرامو په پیسو سینګار وي، وبخښئ، تل د حرامو په پیسو سینګار وي. د ډرامو څخه زده کړی پیار وي. کله چې راسي د واده سالون ته، توا فرعونه ده راځي جنون ته. دا نڅاګره څه په ناز نڅېږي، د نڅاګرې لور ده ښه ګډېږي. په زړه کې رحم عاطفه نه لري، هم په حیثیت کې هیڅ مزه نه لري. رشوتخور خوش وي چې شتمن یې مزه، لکه سرکوزی تل په من یې مزه. میلې میرمنې اولادونه وکړې، په حرام چاپ لوی نسونه وکړې. اوس رشوتخور په سرطان اخته دی، په غم د ژوند او د وجدان اخته دی. پروت دی بستر کې په زګیروۍ ژړېږي. اوس د دنیا په ډاکټر نه جوړېږي. رشوتخور کړي د عذابو انتظار، میرمنې کړي د ډرامو انتظار. د دنیا عمر د حیوان پر تیر سو، د آخرت د بې ایمان پر تیر سو. څوک چې فساد خپل کاروبار ترې جوړ کړي، ځان ته عذاب د کردګار ترې جوړ کړي. رشوتخور مړ سو له عذاب سره، دوزخ ته ولاړې له حساب سره. رشوتخوران د بې نکاح زامن دي، زموږ پاک نبي وایي ټوله ملعون دي. پر رشوتخور باندې لعنت ووایاست، پر دې لعین باندې نفرت ووایاست. رشوتخوران ملعون دي،
او د دوزخ لایق دي. الله رب العزت دې مؤمن او مسلمان د دې څخه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.